ادبی شیبه. ای در این حادثه ها نام تو آرامش من. په دغه ادبي خپرونه کې لنډۍ، ادبي ټوټې، نظمونه، ادبي شعرونه او د شاعرانو د ژوند په اړه لنډ معلومات اورېدلی شئ. چې د له سترګو پرېوتلی یمه، ایله د زړه ته رسېدلی یمه، عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت داسې مقام ته رسېدلی یمه. ادبي شیبه خپرونه هره جمعه 11 بجې د 9.9 FM څپو څخه مه هېروئ. ادبي شیبه. نننۍ خپرونه کې هم د عبدالرحمن مومند یا رحمان بابا په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. عبدالرحمن مومند د لوی افغانستان یو لوی پښتو ژبې کلاسیک شاعر دی. صوفي عبدالرحمن بابا لکه د نړۍ د نورو لویو شخصیتونو او شاعرانو په څیر په نړیوال ډګر کې خاص ځای لري. په تقوا او زهد کې لکه د حکیم سنایی غزنوي او حافظ شیرازي او سعدي غوندي مقام لري. د په خپلو اشعارو کې د زهد، تقوا او بشري ښېګڼو په هکله بشر ته لارښوونه کړې او دا یې بیان کړي دي چې د شر څخه د نجات لاره کومه ده او د فساد او د خلکو د ازارولو سزا څه ده. د بابا اشعار پند دی، نصیحت دی او د خلاصون لاره ده. عبدالرحمن مومند کومه مینه او ښه پیژندګلوي چې د عبدالرحمن بابا په برخه شوې هغه د ګڼ شمېر پښتو ژبپوه شاعرانو په برخه نه ده شوې. ډېری پښتانه رحمان بابا د یو ښه او صوفي شاعر په توګه پیژني. د پښتنو کوڅه په کوڅه، کور په کور او کلي په کلي د رحمان بابا شعرونه ویل کېږي. د هغه له شعرونو متلونه جوړ شوي دي. دیني پوهان او خطیبان یې د جومات پر منبر د آیاتونو د مطلب د څرګندونې لپاره کاروي. ملنګان او درویشان یې په وجد او سر کې، ځوانان یې په ډیرو مجلسونو کې د منګي او رباب سره شعرونه وایي. د افغانستان اوسني وګړي یې په دفترونو او کاروباري ځایونو کې له ځانګړي خوند سره تر شونډو لاندې زمزمه کوي. د سوات اخوند باباجي هم د رحمان بابا د شاعرۍ ډیره ستاینه کړې او د ده روانه شاعري د عامو وګړو د خوښۍ برابره بللې ده. تر دومره ستایلو وروسته هم دا ډېر د افسوس ځای دی چې د رحمان بابا د ژوند حالات معلوم نه دي. هر کله چې موږ د دغه لوی شاعر د ژوند لیک په اړه د پوهانو بېلابېل لیکنې وګورو نو وبه وینو چې ډېری حالات خو هغوی یو شان لیکلي، خو بیا هم ځینې برخې د بل نه سیوا لیکلي دي. همدغه شان که موږ د هغو ټولو لیکوالانو چې د رحمان بابا ژوندلیک یې لیکلی وګورو ښایي ډېر معلومات ترې جوړ شي. عبدالرحمن بابا په اړه ګڼ شمېر روایتونه شته چې ګواکې د هغه د ژوند کوم کال دی. ځینو یې ژوند 1042 هجري کال لیکلی او ځینو نور یې 1038 هجري کال لیکلی دی. نو په دې اثر کې هم د عبدالرحمن بابا ژوند د 1038 هجري کال د جمادی الثاني پر 21 له پېښور سره نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی دی. دا کلی د پېښور سویل خواته 3 میله لیرې د کوهاټ د سر د سړک غاړې ته نږدې پروت دی. د رحمان بابا پلار عبدالستار نومېده. هغه له اره اورخیل و. اورخیل څه لاروي خلک نه ول بلکې د ځمکو خاوندان ول او ښه په تول پوره وه. له دې امله د الواق یا نظریې چې عبدالرحمن بابا بیخي غریب سړی و غلطه ده. دا روایت چې عبدالرحمن بابا له دنیا سره مینه نه درلوده کره دی. عبدالرحمن بابا په بهادر کلي کې زیږېدلی و، بیا په ازارخانۍ کې استوګن شو. په دې وجه ځینې تاریخوال لیکي چې رحمان بابا په بهادر کلي کې او ځینې نور لیکي چې په ازارخانۍ کې زیږېدلی دی.
پر 1045 هجري کال نامتو علم عبدالحق رحمت الله په بهادر کلي کې میشت شو. دا عالم د متنۍ اوسیدونکی و. عبدالرحمن بابا د قرآن مجید او د دین نورې لومړنۍ زده کړې د دغه مشهور عالم څخه زده کړي. په 1052 هجري کال کې یو بل مشهور عالم د مولانا محمد یعقوب زوی مولانا محمد یوسف رحمت الله په پېښور کې استوګن شو. هغه له اره یوسف زی و. عبدالرحمن بابا د دغه عالم نه هم فیض ترلاسه کړ. د دغه مشهور عالم نه یې فقه او تصوف زده کړل. عبدالرحمن بابا نږدې په 1054 هجري یا 1055 هجري کې د پېښور نه کوهاټ ته ولاړ او هلته یې 23 کاله عمر تیر کړ. هغه په خصوصي توګه 9 کاله عمر په ځنګل خیل نومي کلي کې تیر کړ او 15 کاله یې په شیرکوټ نومي کلي کې تیر کړ. دلته یې د حاجي بادر خان عبدالله کوهاټي نقشبندي نه درس زده کړ او په کوهاټ کې د دین یو پوخ عالم ترې جوړ شو. پر رحمان بابا همدغلته د خدای پاک رحمت وشو. شاعري یې پیل کړه او یو داسې لوی شاعر ترې جوړ شو چې نن ورځ یې نه یوازې په تاریخي افغانستان کې ټول پښتانه بلکې په بهرنۍ نړۍ کې په پښتو ژبه نه پوهېدونکي هم پیژني. د رحمان بابا په پیروانو کې چې د چا سره یې ډېره مینه وه او ټینګې اړیکې ورسره درلودل هغه محمد صدیق پېښوری و. هغه هم شاعر و، غټ عالم و او په پېښور کې اوسېده. کله کله به د رحمان بابا لیدو ته کوهاټ ته لاړ. هغه په پخوانیو شاعرانو کې لوړ ځای لري. په کوهاټ کې د محمد صدیق د مشتېدا پر مهال به رحمان بابا له هغه نه هم فیض اخیست. د محمد صدیق شاعري ډېره خوږه، پسته او په طول پوره وه، تر دې پورې چې د خوشحال خان بابا په شان اوچتو شاعرانو هم د محمد صدیق په غزلونو باندې جوابي غزلې ویلي دي. دلته به زه هم هغه بیلګه وړاندې کړم چې عبدالصمد په خپل اردو کتاب شاعر انسانیت کې وړاندې کړې ده. صدیق وایي: څو مې څله چې د یار ښکلې دیدن ته، هغه مې هماغه څله مې بیا یې ځکندن ته. دولت خان وایي: ښایسته ګله بیا راشه و چمن ته، بلبلان د انتظار دی و دیدن ته. ستر خوشحال بابا بیا وایي: د سبا نسیمه راشه و ګلشن ته، د ګلونو انتظار دی شګفتن ته. کله چې په 1080 هجري کال کې حضرت مولانا خوند محمد یوسف رحمت الله کوهاټ کې د شیرکوټ کلي ته تشریف یووړ، نو عبدالرحمن بابا په خپل لوی استاد پسې په 1022 هجري کې شیرکوټ ته راغی او تر کال 1016 هجري پورې هم هلته د خپل استاد په خدمت کې دیره کړه. کله چې په دې کال کې د اخوند درویزه زوی میا عبدالکریم کریمداد د هندوستان له اګرې پېښور ته راغی، نو له دوی سره د لیدنې کتنې لپاره حاجي بادر خان کوهاټي پېښور ته راغی چې رحمان بابا هم ورسره و. د ممتاز علي شاه د تبصرې له مخې چې د میا کریمداد د کتابونو الفنامه یا جام جهان نما لوستې وي، هغوی ته به دا اندازه ښه په اسانه کېږي چې رحمان بابا د تصوف رنګ د چا نه اخیستی و. رحمان بابا له خپلو استادانو سره د میا کریمداد په خدمت کې 2 کاله په پېښور کې و او له میا کریمداد یې په عالیه کبریوي سلسله کې بیعت وکړ. د میا کریمداد بل ورور عبدالحلیم معروف په حلیمداد هم د خپل ورور سره و. دی هم یو پوه او ښه شاعر و. له دوی سره هم د رحمان بابا کښېناستل پاڅېدل و. په دې وجه د اخوند درویزه چې د سید علي ترمذي رحمت الله شاګرد او خلیفه و، چې په ټوله سیمه کې د پیر بابا په نامه اوڅار دی او په بنیر کې آرامځای پروت دی. د 2 زامنو نه رحمان بابا نیغ په نیغه فیض حاصل کړ. په 1088 هجري کال کې عبدالرحمن بابا یو ځل بیا خپل استاد حضرت مولانا خوند محمد یوسف ته شیرکوټ ته ورغی او د خپل استاد په خدمت کې دیره شو. 9 کاله یې دلته تیر کړل او په 1020 هجري کې بیا پېښور ته راغی او په هزارخانۍ کې میشت شو. ځکه چې د رحمان بابا قبیله د بهادر کلي نه د قبایلي ویش په وجه هزارخانۍ ته راغلې وه،
هغه په همدې کال کې د ژوند پاتې شپې ورځې تېرې کړې او د قانون قدرت تر مخه دا شاعر په 1128 هجري کې د 80 کالو په عمر وفات شو. لوی خدای جل جلاله دې وبخښي او اروا دې ښاده وي. د رحمان بابا ارمځای. د رحمان بابا ارمځای د آذرخانې په هدیره کې دی. دا ارمځای نږدې د 2 کروړه روپو په لګښت ډېر ښکلی آباد شوی او دغه مزار مرجع فلایق دی. ځوانان ورله راځي او بوډاګان هم د آذرخانۍ په اوږده هدیره کې د رحمان بابا د ارمځای لپاره سفر کوي. شاعران او ادیبان یې سلام ته راځي. نور عالمان هم د دغه ستر عالم او شاعر زیارت کوي. ملنګان پکې دیره دي. مزار یې د مرمر له ډبرو جوړ او یو ښکلی جومات هم په ډېره ښکلې نمونه باندې پکې جوړ شوی دی. په مزار کې د افغانستان د ادبي ټولنې لخوا ډبرلیک لګېدلی چې پرې په رحمان بابا رالیږل شوی سلام لا تر اوسه شته چې مجنون غوندې په مینه کې صادق وي. رحمان وایي په هغو باندې سلام. په دې کتیبه د رحمان بابا نوم عبدالرحمن او د پلار نوم یې عبدالستار لیکلی دی. د زیږېدو نېټه یې 1042 هجري لیکل شوې، خو د علیم خان اثر د تحقیق له مخې 1028 هجري دی. په مزار کې شاوخوا څه ناڅه یخ سوری دی. د رحمان بابا کتابخانه هم پکې قایمه ده. د ملنګانو لپاره بیل په زړه پورې ځای شته چې رنګ په رنګ مرغۍ یې پکې ساتلي دي. کوترې هم د دغه عظیم شاعر د مزار زیارت ته راځي، ولې چې ډېرې کوترې پکې دي. د آذرخانې هدیره د بزرګانو او اولیاو لکه اخوند درویزه بابا، شیخ حیدر بابا او داسې نورو قبرونو نه ډکه ده او تر ټولو نه زیات پکې د رحمان بابا مزار ته خلک ځي راځي. هر کال د رحمان بابا په مزار یوه پرتمینه مشاعره ترسره کیږي چې په خپله یې پانی بولي رحمانه ملګرو بیا څه له په هغو چارو اعتبار کړئ. د رحمان بابا په اړه اختلافي لیدونه. رحمان بابا له خپلې زمانې تر اوسه دومره ستر شاعر دی، له دې سره چې ډېرو خلکو پیژانده، خو بیا هم د هغه د ژوند حالات د زمانې تر ګردونو او غبارونو لاندې پټ شوي. دا لامل و چې د هغه د ژوند په اړه ډېر اختلافات پیدا شول. رښتیا دا ده چې رحمان بابا یو لوی عالم، په قرآن او حدیث پوه، د فقه په علم پوره او د تصوف په لاره کې کامل انسان و. هغه د علم، صرف او نحوه لوی استاد اخوند محمد یوسف ابن محمد یعقوب یوسفزی سره علم حاصل کړی و. د هغه کتاب شمعة النحوه چې لا تر اوسه د نظامي درس په کورس کې شامله ده. دا یو ښه کتاب دی. بله د اختلاف خبره دا ده چې رحمان بابا غریب و او که شتمن. رحمان بابا غوریاخیل قبیلې و او پلار یې د خپل کلي مشر و. عزیز خان چې د علاقې معزز او دولتمن و د رحمان بابا ورور و. دا و چې رحمان بابا لکه د خوشحال خان خټک غوندې سردار او د پوره علاقې مشر نه و، خو بیا هم د هغه فقیري او ملنګي د غریبۍ او د بېوسۍ په وجه نه وه، بلکې هغه دا دنیا بده ګڼله. له دې لامله یې چې د دې نړۍ نه کناره شوی و. همدا وجه ده چې د هغې زمانې خلکو هم رحمان بابا په غریبۍ او په امیرۍ شمیره، ځکه یې وویل که مې څوک په فقیرۍ شمیري فقیر یم، که مې څوک په امیرۍ شمیري امیر یم. بله دا چې رحمان بابا عالم و او چې علم وي هغه معلم هم وي. رحمان بابا هم شاګردان لرل، لکه چې وایي هم پند اخلم هم پند وایم، هر چاته زه د ځینو یم مرید په ځینو پیر یم. یوه بله شخړه چې عموما خلک پکې نښتي دي هغه دا ده چې د رحمان بابا دیوان چا مرتب کړ. ډېر خلک دا وایي چې رحمان بابا یو مجذوب و، د جذب په حالت کې یې شعرونه ویل، دوستانو ته به یې ورکول او هغوی به جمع کول. ما ته د داتا گنج بخش د کتاب کشف المحجوب خبره را یاده شوه. حجروي په دې کتاب کې لیکلی دي چې په کتاب نوم ځکه لیکم چې د دې نه
مخکې مې یو کتاب ولیکه او نوم مې پرې نه و. هغه زما یو شاګرد یووړ چې یې وګوري. څه موده پس مې هغه شاګرد هغه کتاب په خپل نوم خپور کړی و. د رحمان بابا دوستانو به هغه غزلې خپل ځان له په نوم کړې وې. بله دا چې رحمان بابا څه د فوټوسټیټ ماشین خو نه و چې ګنې یوه غزل به یې ویلو نو هغه به یې 10-15 ځایه فوټوسټیټ کولو او بېلابېل دوستانو ته به یې ورکړلو او هغوی به ځان سره جمع کړو. اصل خبره دا ده چې رحمان بابا خپل دیوان په خپله جمع کړی دی. د چې خپلې څه غزلې دوستانو ته ورکړې وي او څه غزلې یې په خپل دیوان کې نه دي لیکلي. کیدای شي چې د رحمان بابا ډیره شاعري پانګه د دې کتاب نه بهر وي، خو بیا هم له موږ سره داسې څه ثبوت نشته چې موږ ووایو چې د رحمان بابا دیوان بل چا مرتب کړی دی. او د دې خبرې ډیر ثبوتونه دي چې دا دیوان رحمان بابا په خپله مرتب کړی دی او هغه ثبوتونه هغه شعرونه دي کوم چې دیوان کې د دې دیوان په باره کې دي. لکه زه رحمان په خپل اشعار شکرګزار یم چې د هسې رنگ دیوان مې دی موندلی، هسې زیب کا په بیاز د رحمان شعر لکه زلفې د خوبانو په رخسار. د رحمان دا سوزان شعر ته حیران یم چې اور بل شوی نه دی په دیوان. درست دیوان د رحمان زار تر دا غزل شه چې بیان یې کړو کردار د درویشان. د دې خبرې نه دا ظاهریږي چې رحمان بابا څه د جهان نه خبره نه و، بلکې یو ښه پوه او عالم سړی و. د دنیا د سیاست نه خبردار و، د زمانې د حالاتو نه باخبر و. ځکه خو یې د خپل هم عصرو په باره کې شعرونه ویلي دي. د اورنګزیب عالمګیر په زمانه کې چې کوم سیاسي حالات و هغه یې بیان کړي دي. د خپل پیشرو شاعر خوشحال خان په شعر یې خپل شعر له فضیلت ورکړی دی. د هر څه د ځان او جهان بې خبره سړی نشي کولای، بلکې یو پوه عالم یې کولی شي. لکه د خپل شعر تعریف کوي: که یې شعر د رحمان مومن په غوږ شي، غوږ به نه باسي په شعر د خوشحال څوک. او یا لکه چې وایي: خوشحال او دولتا مې غلامان دي، زه رحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم. د دې نه دا معلومیږي چې رحمان بابا خپل کتاب په خپله مرتب کړی و او بیا بېلابېلو دوستانو نقل کړی و. خو دا خبره څه مستنده نه ده چې ګنې رحمان بابا بس همدغه دیوان پرېښی دی، بلکې اوس هم زاړه مجلسیان چې د نورو مجلسیانو شاګردان دي د رحمان بابا د قصر لاندې غزلي او رباعیانې وایي چې په موجوده دیوان کې درک نه لګي. کیدای شي چې رحمان بابا په نظم او نثر کې نور هم ډیر څه لیکلي وي، خو لا تر اوسه زموږ په لاس نه دي راغلي. بله دا چې د دیوان په بېلابېلو نسخو کې هم غزلي کمې بیشي وي. یوه دا خبره هم کېږي چې رحمان بابا او خوشحال بابا یو بل سره مناظره کړې وه، او که نه خوشحال خان خټک یو سردار جنګجویه سالار و. د هغه خپلې جګړې دومره وې چې زما خیال دی چې هغه د شاعرۍ مناظرو ته وزګار نه و. د هغه خپلې جګړې دومره وې چې زما خیال دی چې هغه د شاعرۍ مناظرو ته وزګار نه و. هغه د مغولو سره په جګړه کې و، قید کې و، بیا په افغانستان کې جنگ کې شریک شوی و. دا کېدای شي چې رحمان بابا د یو عقیدتمند په حیث خوشحال خان سره ملاقات کړی وي، خو د شعر مناظره که شوې وای نو رحمان بابا یا خوشحال خان به یې څه ناڅه ذکر کړی و. پاتې شوه هغه شعرونه چې په هغه کې یې خوشحال خان ته اشاره کړې ده. نو داسې شاعران کم بیش کوي
چې د خپل پیش رو شاعرانو په شاعرۍ خپل اشعارو ته فضیلت ورکوي، لکه رحمان بابا د میرزا خان بیضاوي انصاري او د میرزا محمد عزیز ارزاني د شخړې په باره کې لیکي. د میرزا د ارزاني دعوه به پرې کا قدردان د شاعرانو رحمان راغی. د میرزا د ارزاني دعوه به پرې کا قدردان د شاعرانو رحمان راغی. خو د دې شعر له مخې رحمان بابا د میرزا انصاري او د محمد عزیز ارزاني هم اثر ګڼل یا یې ورسره شعري مناظره کول نه ثابتېږي، ځکه چې میرزا انصاري په کال 1040 هجري کې شهید شوی و. دغه وخت د رحمان بابا عمر تقریبا 2 کاله و او محمد عزیز ارزاني په کال 1053 هجري کې وفات شوی و. دغه وخت د رحمان بابا عمر 14 کاله و. یوه اختلافي خبره دا ده چې د رحمان بابا اولادونه و او کنه. د میجر راورټي د تحقیق مطابق د لور د طرف اولاده په بهادر کلي کې اوسیږي او د رحمان بابا د یو زوی له طرفه د رحمان بابا د اولاد سلسله ختمه شوې ده. خو د رحمان بابا هغه اولاد چې د شعر په شکل یې ترڅو پښتو په دنیا ده او اولاد به یې تل تر تله ژوندی وي او پښتانه به یې تل یادوي. د رحمان د عاشقۍ هسې غږ وشو چې برپای شو په هر ښار کې شعرونه. رحمان بابا د نور پوهانو او ادیبانو للی ده. میجر راورټي دا محقق هغه انګریز دی چې په پښتو ژبه یې دا احسان دی چې د پښتو شاعري یې رابرسېره کړې ده. د ده لومړی کتاب په 1862 عیسوي کال په لندن کې چاپ شو چې نوم یې د پښتنو د شاعرۍ نه انتخاب. پکې میرزا خان انصاري، خوشحال خان خټک، عبدالرحمان بابا، عبدالحمید مومند، اشرف خان اجري، عبدالقادر خان خټک، کاظم خان شیدا، احمد شاه بابا، خواجه محمد بنکش شاعري شامله وه. د هر شاعر په هکله مختصر حالات لیکلي دي. د رحمان بابا په اړه وایي: په پښتنو کې ملا عبدالرحمان بابا د ټولو نه زیات هر ډول عزیز او ټولو کې لوی شاعر دی. د هغه شاعري د مذهبي او اخلاقي قسم شاعري ده. د ده شاعري په عشق الهي تړلې ده، خو په شاعري کې د سوز ګداز یو داسې اور دی او داسې قدرتي او فطرتي سادګي ده چې له دې قسمه قدرتي ښایست او سادګۍ نه د فارسي ژبې د لفظي او صنایع د بدایۍ نه ډکې شاعرۍ کې نشي موندلی. میجر راورټي چې د رحمان بابا په باره کې کوم معلومات ورکړي دي هغه بس افسانه ښکاري، چې ځکه چې هغه په خپله وایي چې بس د وایي خبره ده. میجر راورټي د رحمان بابا د انتخاب لپاره محنت وکړ او وایي چې ما د بیلابیلو وختونو 15 نسخې را جمع کړې. اشرف خان اجري د خوشحال خان خټک مشر زوی و. هغه په ادب، وړتیا، لیاقت، علم او میړانه کې په کره ډول د خوشحال خان ځایناستی و. پر 1002 هجري کال مغولي حکومت بندي کړ. 14 کاله یې په دکن کې تیر کړل او پر 1114 هجري کال کې په همدغه قیدخانه کې وفات شو. هغه یوه اوږده بولله په دغه زندان کې ویلې وه چې د ټولو هممهالو شاعرانو یادونه یې پکې کړې ده. د رحمان بابا په اړه وایي: خور زبان یې په زمان شکرې لولي، هغه واف چې مستقر یې پېښور دی. د رحمان په ویل ځای د لقب نشته چې ما شعر منظور کړ معتبر دی. دغه شان نورو هم ډیرو کسانو د عبدالرحمان بابا په باره کې لیکلي دي، لکه عبدالقادر خان خټک چې د رحمان بابا هم اثر و. د یو بل لپاره یې زړونو کې درد هم و. د یو بل غزلونو ځوابونه یې هم لیکلي، لکه رحمان بابا وایي: دا څه ژوند دی چې یار نه وینم په سترګو، زه رحمان په جهان سترګې غړومه. عبدالقادر خان خټک بیا وایي: دا ګمان له زړه نه وباسه همدمه چې بېتابه سترګې وچې کړم له نمه. دغه شان پیر محمد کاکړ وایي: جوړ په شعر کې رحمان غیب اللسان دی، په دا څیر نشته هرگز د انسان شعر. شمس الدین کاکړ هم لوی شاعر و. هغه د رحمان بابا د شعر په اړه وایي: و به نه رسي په شعر کې رحمان ته، که هر څوک کوي هوس افغان د شعر.
دغه شان مصری خان وایي شعر د فارسي وینم شیرین لکه شکره، شعر د پښتو کړو تر فارسي لذیذ حمید رحمان. همدغه شان عبدالعظیم بابا وایي د مومند عبدالرحمن صاحب په مثل هسې خور زبان زما وایي دریغه دریغه. یو بل غټ شاعر چې په لومړي ځل په 1970 عیسوي کال د پښتو اکاډمي پېښور په محنت سره رابرسېره شو او د میچر راورټي په وجه محفوظ پاتې شوی و، ځان د رحمان بابا شاعر ګڼي. د دې شاعر نوم نجیب دی، دا هم د سربند دی او د رحمان بابا په اړه وایي د شعر او سرحلقه عبدالرحمن دی، زه نجیب د شعر دامنګیر یم چې شعر لامثل دی، چې شعر لامثل باندې شایي که رحمان وایي د شعر علمګیر یم. دغه شان د رحمان بابا په غزلو خپلې غزلې لیکلي دي، لکه رحمان بابا وایي چې د زړه دی پرې تړلی استوار، دا جهان دی د نیکه دی که د پلار. نو نجیب وایي چې د هسې شان د زړه پورې تړلی دا دنیا دی د نیکه ده که د بابا. کنبر علي یو ښه شاعر و، هغه وایي تتبو کنبر رحمان د دې غزل کا چې دا مس په میو راغه یار د چا دی. رحمان بابا او استادان شاعران: خوشحال خان خټک: څو ژوندی د رزق مه کوه هېڅ غم، خپل قسمت به درسیږي زیات او کم. رحمان بابا وایي خدای د رزق په زیر مه هېروه، کلک شه تر سړي د سړي رزق دی مقدم. څومره یکسانیت دی، څومره ښکلی رحمان بابا د خوشحال بابا د شعر ځواب ورکړی دی. دغه شان قلندر خان قلندر یوسفزی د ملکنډ د ایجنسۍ د خانانو د معزز خاندان نه و، په 1002 هجري کې وفات شوی و. د هغه د غزل شعرونه دي: د زړه سر مې د اشنا پسې غوڅیږي، ځکه وینې مې له سترګو نه څڅیږي، ځان د هجر و لمبو ته نیوی نشم، ستي ځکه د له اشنا سره سوځیږي. رحمان بابا د دې غزل په ځواب کې وایي لمر سپوږمۍ که ستا له حسن نه شرمېږي، ترودوی ولې زرغونه او زیر ښکاریږي، اور اوبه سره چا ګډ لیدلی نه دي، دا قدرت دی ستا په لوبو کې ښکاریږي. قلندر خان قلندر وایي نوی طرز مې په پښتو ژبه کې وکړ، د افغان په شاعرانو کې سلطان یم. رحمان بابا په ځوابه توګه وایي دلبرانو ته خاک تر تلي لاندې، د دې نور جهان په سر لکه اسمان یم. دغه شان د خوشحال خان زوی هجري متوفا 1006 هجري وایي چې منکر پر اعتراض کولی نشي د دې شعر چې منکر پر اعتراض کولی نشي دا د شعر دی رحمانه که اجاز. رحمان بابا د علم او عالم د اهمیت په برخه کې وایي علیمان دی روشنایی د دې دنیا، علیمان دی د تمام جهان پیشوا، په مجلس د علیمانو به سره زر شي که څو کاڼي وي که لوټه د سارا. زه رحمان الکبګوش د هر عالم یم، که اعلی دی که اوسط دی که ادنا. دا وه د دې اونۍ ادبي شیبې خپرونه چې تاسو ته له نشاط 9.9 FM څپو څخه په ژوندۍ بڼه وړاندې سوه. تر بیا او بلې جمعې مو زه محمود پښتون په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه. ادبی شیبه. ای در این حادثه ها نام تو آرامش من. په دغه ادبي خپرونه کې لنډۍ، ادبي ټوټې، نظمونه، ادبي شعرونه او د شاعرانو د ژوند په اړه لنډ معلومات اورېدلی شئ. چې د له سترګو پرېوتلی یمه، ایله د زړه ته رسېدلی یمه، عشقه د پوهې نه هم ستا دی اوچت، داسې مقام ته رسېدلی یمه. ادبي شیبه خپرونه هره جمعه 11 بجې د 9.9 FM څپو څخه مه هېروئ. ادبي شیبه.